السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم روزه کولاړه، خو لیکن د اختر شپه هم زموږ دپاره د آخرت دپاره ستر نعمت دی. د ابي امامه رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم فرمایلی دي که چا دغه دوی شپې د اخترانو د کوچني اختر شپه او د لوی اختر شپه ورونه کړله په عبادت سره، که نفل څوک کولی شي، که تلاوت کولی شي، که درود ویلی شي، که هغه ښځینه په خپل مرض کې د میاشتانه مریضي لري، درود دې ووایي، اذکار دې ووایي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه دوی شپې که چا وروڼې کړلې، زړه بې نه شي مړ په هغه وخت کې چې زړونه مري، پر حالت زکندن زړونه مري، پر حالت زکندن ډېر انسانان ایمان له لاسه ورکوي، بې ایمانه ځي الله ته مو وساته، ستا په فضل او په کرم باندې مو وساته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه دوی شپې که انسان وروڼې کړي پر حالت زکندن بې زړه په لا اله الا الله محمد رسول الله باندې مشرفه سي، ایمان به تیر کړي. او دغه رنګه د معاذ بن جبل رضی الله عنه مرګ څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګ کوي که چا 15 شپې وروڼې کړلې وجبت له الجنه، دله د جنت واجب دی. جنت چې واجب سو نو الله یې ورکوي، الله وعده خلافي نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله استازی دی، موږ ته راستولی دی. هره خبر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک موږ ته کوي هغه واقعات دی، حق دی، چې هغه 15 شپې کومې شپې دي. هغه حجاج مبارکان چې مینا ته وځي، او بل د عرفات شپه ده، بل لیلة النحر ده د لوی اختر شپه ده، څلورم لیلة الفطر د کوچني اختر شپه ده، پنځم لیلة نصف من الشعبان د برات مجلسۍ. الحمدلله د برات مجلسۍ خو موږ تاسو ختم درلودی، والله دې موږ تاسو توفیق هم راکړي. او حجاج مبارکان د عرفات شپه هم ویښ وي، په لیلة النحر کې هم ویښ وي، او د مینا په شپه کې هم ویښ وي. نو محترمینو، الله جل جلاله دې زموږ تاسو ټول عبادتونه قبول کړي، الله دې راسره راضي سي، الله دې د دغه مبارک میاشتې هغه فیضات رحمتونه چې امت ته ورکړي الله دې موږ تاسو ته هم راکړي، او هغه نجات له اوره، براءت له اوره چې الله مؤمنان ته ورکړي، الله موږ په هغه لیز کې هم حساب کړي. الله زموږ روژو ته ما وګوره چې موږ څنګه روژې نیولې دي. زموږ هغه روژې نه وي چې هغه تا پر موږ فرض کړي دي، هغه ډول مو نه دي نیولې. خو الله ته یې په هغو روژو کې حساب کړه چې صحابه کرامو مبارکان نیولې. ترغیب الترهیب جلد دوم، رقم د حدیث اول دوم، كتاب العيدين والأضحية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته.